دا لیټونه د اشارو چیرته وړي پاکستان ته مونږ وایو چې دوی ته ښه دوی میلاویږي بس په تذکره هم نه رابرېږي ماجر کارت باندې ماس به بېشرمۍ رابرېږي دې مخته مې د خدای بیا نه بوځي یو افغانستان یوټیوب چینل کوم ګیټ چې ګوره دا پاکستان او دی خو افغانستان دی یو نیم لک په پاکستان کې درکې افغانستان کې بیا چې دومره سره مسافري قبل څنګه راځي ولې देखें तनहा का मसला नहीं होता इंसान का मसला होता है बंदे का मसला होता है او ډیر ماشومان موټر یې ټیلر وواله دا خاصدار بس لږ تنګول کوي سلامونه دی افغانستان یوټیوب چینل مینوالو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ خوشحاله اوسئ دوستانو دا ځل راغلی یو تورخام ته تورخام دغه د تورخام زنځیر دی اخوا پښتونخوا ده او دېخوا افغانستان دغلته به دغه مسافرینو سره خبرې وکړو دوستانو دغه ماشومان چې ګوره دغه ټول عمر اوس د زده کړې دی نه پوهېږم چې دا د کومې ستونزې د وجې راوتلې ابراره څنګه دا سپي خلاصه دا څه افشا کړي دي دا رخت دی دا رخ چیرته وړي اپلو په دې بیا څو روپۍ درکوي 800 افغانۍ نه کلدار کلدارې او د ورځې څو ګنډې وړی شي راوړی 200 کله دې وهیم او په کوم ځای وهلی لینګو باندې ملا باندې اپلو ته هم دغه شوي دي او ډېر پکې مړه شوي هم دي افغانان در سره ډېر زیاتی کوي او د پاکستان پاکستاني هغه هم ډېر وهي هو ستا نوم څه عظیم الله ښه د کوم ځای ته اچین ولسوالی تا څه افشا کړی دی سګرټ تا له څو روپۍ درکوي دی 1.5 کریا ده 5 تاوان دی بیا تاوان هم درنه اخلي چې ویلي کله اوسه پورې درنه نیولي دي ډېرې نیولې دي بیا هغو سره څه کوي بس دا ګنډې ولاړو بیا کریا ولا پوره کوو درس خو نه وایي درس پاتې شو بس ته ماشومه راشه افرین ته ډه مشي تا څه افشا کړي دي ماشومه سرګټ تا هم تاوان بیا اخلي چې درنه ونیسي او درس دې نه دی ویلی درس وایي اوس دا لیټونه د اشارو اشارې د لارو چیرته وړي پاکستان ته په دې 100 روپۍ درکوي دې معنی 900 روپۍ موږ ته راکوي 900 روپۍ وهي خو دې نه ولې نه والم کشته هر څه کشته بس ګنډه ونیسي تاوان غواړي هر څه غواړي بیا تاوان هم ورکوي ولا او تاوان هم ورکوو یو افغانستان یوټیوب چینل کوم طرف ته روان یو لوړګي ته څه په خاطر باندې دا زنانه هم ناروغه ده دا ماشومان ناروغه دي په دوی باندې څه شوي دي دغه زکام هم والی او سینې تکلیف هم دی او زنانه هغې د خپې هډوکې او دغه لاسونه هډوکې او دغه یې خوږېږي کوم ځای راغلی دا د غنیخېل و نشینوار ولې ورسره علاج نه کېدلو دا بس وایي داسې دغه نه ده صحیح نه ده بس مونږ وایو چې دوی ته ښه دوی میلاویږي بس ویزا او پاسپورټ هر څه لرو او څومره انتظار دی وکړه دلته نو تقریبا د 1 غنټه برابرېږي او څه په خاطر باندې انتظار کوي ما دغه رشت وجه نه انتظار ده که نه انتظار دلته څنګه ناست دی مګر پاکستان ملیشیا د ګڼې منډې نه پرېږدي بس دغه ته انتظار دغه ته اوس کې نه بس دا ګنډه ده 100 روپۍ دلته درکوي بیا دې کې بس 2000 یو نیم زر څومره ګنډې وړي مړه یوه پېره هم نشي کولی ته خو نو نور څوک ځوانان نه لري چې ستا د کور مزدوري وکړي چې ځوانان هم نه بس دلته به کېناستو جومات کې بچې ته ناست وو کوم ځای نه راوړي دي دا دغه ته څه نه راوړو چې دا کله درنه ونیسي هغه مالواله بیا څه شی کوي مالواله نه مړه شي جریمه مالواله ته ورکړو
اپر د پاکستان پولیس رویه ورسره څنګه ده؟ هماغه ښه یو که نه نو ټکۍ وهي خود به هم وایي نه به هم وایي نه. سلام ستړی مشي. جوړې په خیر. نیک محمد. نیک محمد څنګه په خیر کراري د خو جوړې د کوم ځای راغلی؟ مننه پېښور نه راغلم. پېښور نه راغلی. څه مشکلات لاره کې؟ مشکلات ډېر زیات دي. افغانان ډېر مشکلات سره مخ دي. لکه د هغې خوا نه چې راځي ډېر مشکل سره مخ یې په تذکیره نشي کولی چې خپل هېواد ته راشي. دغه مشکلات ډېر زیات شوي. په تذکیره یې نه راپرېږدي. افغانانو سره چې پاسپورټ نه وي مخکې یو وخت کې په تذکیره باندې راپرېښودله اوس یې نه راپرېږدي. په تذکیره یې هغه هم داسې راپرېښوده چې یو افغان ځان یې ټیلر ته واچو ځان وژنه یې وکړه. د هغې په خاطر یې راپرېښودله. اوس دا 2 ورځې کېږي چې بیا بند کړي. هغه په خاطر باندې چې هغه غم سوړ شي ګرم یو سوړ شي یو څو ورځې کسان پرېښودل بس هغه غم سوړ شو. اوس د چا په یاد کې نه دی بیا یې بند کړو. ته چې راغلې څومره په آزاد شولې؟ زه ډېر زیات د مشکل سره مخ وم. غونډه خبره د پیسو ده. څومره انتظار دی وکړه؟ انتظار په ساعتونو انتظار دی. څنګه چې بابا قرباني ورکړه هغه بابا کیسه درته معلومه چې هغه څو ورځې پس څو ورځې هلته وو یا څنګه وو؟ هغه که درته ووایم 8 ورځې 10 ورځې هلته بند پاتې وو. هېڅ اجازه یې نه ورکوله چې خپل هېواد ته راشي. بس په دې مجبوره شو ځان وژنه وکړي. دا دومره معلومات راته نشته خو د افغانو او نه پوهېږم چې د کوم ولایت خو افغان. پېښور ولایت پشتخر چوک نه رالو. د کوم ځای افغانستان؟ افغانستان کې نه افغانستان یم جلال آباد یم. او چپلر څنګه تللی وې؟ ولا ورځ خو خپله ګاډن تللی وم. ماشومان مې د هماغه ځای دي بس هملته پاتې کېږي. او ګاډن ته ولا بس دلته اقتصادي دغه مشکلات ډېر زیات دي. روزګارونه څنګه بیا راغلی؟ بدلته دا خوراکۍ مې راوسته دا بیماره وه. بس دلته کور مور خالي پاتې دی. بس هغه برابرۍ د خیر انشاءالله. څه مشکلات لاره کې؟ ولا مشکلات خو ډېر دي. بس اخوانه په تذکیره هم نه رابرېږدي. ماجر کارډ باندې ماس په بېشرمۍ رابرېږدي. مریضانو سره هم ډېر بده دغه کوي که نه یو تکلیف باندې. نه پاکستان والا افغانستان خو هم انشاءالله خبره نشته دی. او نو هغوی دغه کوي مریضان اوس هم خوراکۍ راړوله عذاب یې کوي. اوس ناسبه شوي دا پاسپورټ راکړه دا واغه نو بس تکلیف ډېر زیات دی. ولا چې یوه نیمه ګنټه خو هم تېره کړي. ډېر خوشحاله یو. خپله خاوره خو داسې دا د مور حیثیت لري. یو افغانستان یوټیوب چینل. دوستانو بیا هم ښه راغلاست. دغه اورونه چې ګورئ دا په طرف د افغانستان روان دي خو دی پاکستاني. دوی سره به هم خبرې وکړو چې تګ راتګ کې افغانستان کې ورته څه مشکل او پاکستان کې ورته څه مشکل. تاسو خو واورېده د افغانانو خبرې چې ډېر مشکلات ورسره خاص د ملیشې نه ډېر سر ټکولو. نور به د دوی نه خبرې واورو. ستړي مه شئ. خیر اوسئ. نوم دې څه دی؟ ساجد عمران. سرفراز. او د تا؟ سرور. تاسو څو کسان راغلی یې؟ हम 7 बंदे आए. چیز لپاره راغلی یاستئ؟ काम वास्ते. काम لپاره؟ जी जी. چی کار کوئ دلته؟ सर ये मिल में काम करते हैं. लोहे वाली मिल में. کوم ځای کې؟ अफगानिस्तान. کابل کې؟ काबल के आओ जी. اوس د اختر رخصتۍ لپاره تللی وئ؟ हाँ ईद की छुट्टियाँ पे गए थे तो वापस जा रहे हैं फिर. اوس د تګ راتګ کې درته څه مشکل؟ कोई मुश्किल नहीं हमको. ना मुकम्मल रखतिया हुआ है. मुकम्मल रखतिया हुआ इससे मुश्किल. ओ मैं साफ बता रहा हूँ अल्लाह का शुक्र हम आ भी गए. गए भी थे आ भी गए वापस कोई मुश्किल नहीं आई हमको. चीज़ पारा में इंतजार का वो लोग नाश तो है. इधर तो मोर लगवाना था और रश पड़ गया था तब. जी अब तोरखम रावा उड़े जी तरफ द अफगानिस्तान सुमर खुशहाल हुए. खुशहाल तो हम बहुत ज़्यादा क्योंकि काम वास्ते हम जा रहे हैं. जी. और कुम मुल्क दे खुशिये की पाकिस्तान का अफगानिस्तान
मुल्क को तो फिर हर बंदे को अपना मुल्क पसंद आता है जी खुदल का मकसद गोरा रोजी पैदा करे हाँ इधर रोजी पैदा मुश्किल नहीं अफगानिस्तान भी ठीक हो जाएगा अफगानिस्तान और अफगानान और रवैया पर काबुल की इधर सरसरा कमी काबुल में अभी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं कोई थोड़ी सी मुश्किल है तो वो भी कुछ ना कुछ सालों में ठीक हो जाएगा कोई ऐसा मुश्किल नहीं कितना है फिर हमारा तकरीबन अभी क्या बताऊँ नहीं सच बताओ कम से कम 1.5 लाख रुपए बन जाता है लाख रुपए बन जाता है लाख रुपए हमारा पाकिस्तान में बन जाता है तो इधर कालदार इधर भी कालदार है इधर भी कालदार होता है वो कन्वर्ट के हिसाब से वो दे देते हैं। यो अफगानिस्तान यूट्यूब चैनल हम काम छोड़ के आए हैं फारग नहीं थे फैक्ट्रियों में काम करते थे इधर अफगानी मालिक होते हैं वो हमें कहते हैं कि हमारे पास आ जाओ हम उधर से काम छोड़ के इधर अफगानिस्तान में आ जाते हैं वो हमारे साथ पाकिस्तान की मामा का तनख्वाह रहा कि 9 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख तो पाकिस्तान के दर के अफगानिस्तान के बेचले तुम रो सर मुसाफरी कबले संग राजे वाले देखें तनख्वाह का मसला नहीं होता इंसान का मसला होता है बंदे का मसला होता है एक अफगानी मालिक बोले कि सरो भाई हमारे पास आ जाओ वो जाना पड़ेगा आपको तनख्वाह ज़्यादा हो कम हो 10,000 ऊपर या नीचे है कोई मुश्किल नहीं है इंसान को खुश होना चाहिए जब इधर से मालिक वही पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान वाले मालिक थे उन्होंने हमें इधर बुला लिया हमें उधर काम के लिए फैक्ट्रियाँ वगैरह लगी हुई हैं थोड़ी सी मुश्किल है फैक्ट्रियों में वो भी ठीक हो जाएगी कोई मुश्किल नहीं पाकिस्तान पासपोर्ट अल्ततास जोड़ावल और वीज़ा लगावल सुमर इधर तो मुश्किल है पाकिस्तान में मुश्किल है हमको वीज़े लगवाने में आज पासपोर्ट जमा करो 8 दिन 9 दिन टाइम देते हैं ये मुश्किल है वीज़े लगवाने में पैसे कोई नहीं लेते पासपोर्ट जोड़ावल की सुमर मुश्किल है पासपोर्ट में इतना मुश्किल नहीं है आपने आपके कागज़ पूरे हुए ना कोई मुश्किल नहीं है खड़े माना ना بیا هم خرغلاس دوستانو تورخم پولی ته رارسېدلي وو کوم ګیټ چې ګورئ دا پاکستان او دی خو افغانستان دی نو دغلته ستاسو د دوستانو خبرې واورېدلې غوښتل مو چې دغه د افغانانو مشکلات اخوا پولي سره هم شریک کړم د هغوی د طرفه اجازه نشته دی نو راځئ له موږ سره اوس دغلته به یو ډریور سره هم خبرې وکړو د دوی غږ به هم راواخلو سلام روشنه میشه بخیر علی رو رخی جوڑی نور محمد چه بار کنه خرمانه چه دیوڑی پیخور تا کرائی بیسونه کرائی 1,15,000 څومره پکې پاتې کیږي مړی شام نه پاتې کیږي به داسې به ته ووایه نو بس سرحد ته را رسېدلی سرحد ته را رسېدلی بس یو 15,000 12,000 روپۍ دی کې پاتې کیږي ماته کلدار بیا چې اخوا واوړې هغه طرف ته رویه در سره څنګه ده رویه ښه ده نور حکومت یې ښه دی او د خاصدار یې بس لږ تنګول کوي ولې سر څه له ته ټکوئ څه تنګول کوي به پیسې غواړي نو بس ډېر پیسې ځي اوس من د پېښور نه چې د قانون پیسې ټیک سي نه 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 خاصدارو مخکې به 50 روپۍ دغه په نامه غوښتې وی د شی د لنګر له 50 راکړه اوس هغه 50 په موږ باندې 300 په زور باندې شوي ظلم باندې په والو یې رانه اخلي کله وهل دې خوړلي دي دا ګوته مې اوس هم ماته دی چې راواوړې د خپلې خاورې ته راواوړې بیا څومره خوشحاله یې والله بیا ډېر خوشحاله بیا ډېر سهولت کړو دې بل ډېر سهولت کړو دې نظام سره موږ ډېر سهولت کې شوي دارو والا د ډېر سهولت دی دې نظام سره دوی خو ټکول مکول نه کوي پیسې نه 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 د پیسو غږ کوي نه د زور زیاتي نه ښه نه وه چې مزه زور زیاتي وکړم د امیر صاحب ولاړې امیر صاحب راشه بس څه خبره بیانوي انشاءالله ډېره مننه ډېره مننه کور ودان यो अफगानिस्तान यूट्यूब चैनल
ټیلر مې دا و ډرایور یم چې تا بار کړی مګه دغه دي ټماټر دي رومیان چیرته وړي پېښور له څه مشکلات دي درته مشکلات خو نو یو د کلینډر باره کې مشکلات دی کلینډر راسه نه پرېږدي ډېر سخت مشکلات سه مخامخ نه پاسپورټ سه نه بې ویزې او ورڅه کلینډر نه پرېږدي هو یو کس پرېږدي یو کس د ماشومان نه ډېر تنګ کڼ والان دي ټیلرو کې ننوځي بس دغه مشکلات دی راته بس کله داسې ستونزه درته جوړه شوې ده ما ته نه جو نور خلکو له ډېر ماشومان دي موټر لارې ویلي ماشوم مړ شوی حادثه هو ډېر ماشومان موټر یې ټیلر وواله پردي ډرایوران یې بس اوس هم د ګاډ نه لاندې شوي بیا ډرایور څه رقم ځان خلاصي دغسې جرم بس هغه ورسره د خپل قانوني دغه کوي لکه خپل جرمانه لري دغه کوي به ډرایور کې بندي ګلینی حکومت یې دغه کوي جرمانه کې کورنۍ سره کورنۍ بس خوالې ځالې به کوي نو تا نه کله داسې دغه شوې ستا کوم ملګري نه موږ نه دی شوی ټیلر والا نه ډېرو نه شوې ده سلام جوړ تکړه السلام علیکم چل مېلمه سړی مشهور ده په خیر راغلی خاص دی ظفر لالزی ظفر لالزی څنګه بخیر شکر دی الله کرم ده ژوندی اوس څنګه لیس غل جوړ کړی لکه قرض به چار نه ډوډۍ خوړلې دا که دې وکړه بیا خپله پوهېږي ولې قرض دی قرض ده څنګه دی هوټل دی ظفر شکر دی الله فضل ده بس چې د خلکو قسمت کوي څنګه مېلمانه درته راځي هوټل خو ښه ښایسته هوټل دی خو خالي دی بس سترګې د ښایسته دي خو د کاروبار په لحاظ باندې لکه مخکې چې څومره د خلکو بیروبار و ګڼه ګوڼه وه خلکو تګ راتګ کو نو هر چا ته دا خبره واضحه ده چې تذکرو والا خوا ته تم دي او د پاسپورټ والا د ویزو والا دې خوا ته تم دي نشي کولی چې هغه راتګ چې مخکې کېدی چې اوس هغه راتګ په صحیح شکل سره وکړي خو خیر اوس دا واټن به راکم شي دا مشکلات به راکم شي خو اوس تاسې خپل هم د اسانه ولیدل ورته راغلی او په خیر راغلی بیا هم راشئ ستاسې راتلو ته هر کلي مننه کوم چې تاسې دغسې یو نازکه وخت کې تاسې راځئ او د خلکو وظایف اورئ او یو څه راټولوئ خلکو ته وړاندې کوئ بیا په هغه باندې هلته کار کېږي او مشران په باندې مطلب څومره عاید د ورځې لري مخکې څومره عاید لرله اوس څومره لري نو ناهیلې نه یو خو شکر په هر حال باندې باید انسان وباسي چې ژوندي وو یا ښه صحت لرو یا دا کم ژوند چې لرو خو د عاید په لحاظ باندې یعنې ډېر کموالی پکې ډېر بدلون راغلی لږ هم نه چې ډېر راغلی ځکه چې مخکې ما قابلي پلاو پخو د پیسانو کوره وه د کباب کوره وه دلته بغړ د قورمې دیګې ایښو نو اوس مطلب هغه دغه خبره یو چرګوړی ورته وایي او که یو چرګ ورته وایي دغه راوړو دلته پخو هغه د خپل د مصروفیت په لحاظ باندې چې د غذای خرابېږي د ده په لحاظ دا رانه وران نه شي هغه خپل ژوند تېروو او هغه خو هم پاتې کېږي هغه هم پاتې کېږي اکثر نشته دیګ هم دوستانو یخ دی د لاس مې ځکه مخکې کېښوده چې دیګ خالي دی خدای دې خیر کړي مشکلات ډېر زیاتې په وطن کې خدای دې خیر کړي خدای دې ګڼه ګوڼه زیاته کړي تورخم پوله که چېرته لږ دغه کوم د دوی د طرفه سختۍ دي که دا کمې شي دغه لار اخوا خلکو ته هم دې خوا ته دا به ډېر زیات ګڼه ګوڼه برابره شي تورخم د دواړو هیوادونو سرحد دی دا به مخکې ډېر زیات کاروبار د خلکو جوړو همدغه هوټل شاید چې مخکې به یې څو روپۍ برابرولې نو هغه چې څومره مطلب پلاو به دې هم ګرم و هر څه به ول که نه لکه مخکې چې درته ویلې اشاره مې چې دا خبره ته وکوله چې ډېر شیانو موږ پخول اوس ګوره دغه څلور دیګي دلته ایښي چې تی پکې ویني ډېر محدود شیان پکې دي خو ډېر کم شیان موږ پخوو دې دې لپاره چې ګرمي هم ده بل د برق دغه صرف دغه خبره ده تاسې نه هم مننه کور ودان خوشحاله اوسئ وخت په هیله چې سراسر افغان خوشحاله تشکر Yo Afghanistan YouTube channel.
د لا نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.